In the name of Allah Almighty, the most merciful and the most beneficent, who created me and all the universe. Hi dear friends, welcome back to Hope English Academy. Today we have an informative video that how we should learn 3 skills just in 25 days. Means reading skills, writing and spelling. How to spell the words and how to read the words and how to write the words. So let's begin. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. نن د هوپ انګلیش اکیډمي لخوا یو ډیره مهمه او معلوماتي ویډیو ده، خصوصا د هغو کسانو لپاره کوم چې غواړي انګلیسي ژبه په ډیر کم وخت کې زده کړي. موږ او تاسې یو انګلیسي پروګرام پیل کړی و چې زیرو کلاس پای ته ورسېد. نو موږ او تاسو راتلونکی کلاس چې لرو هغه بګنر کلاس دی. تیر زیرو کلاس مکمل 10 لیسنه و او راتلونکی بګنر کلاس به انشاءالله 15 لیسنه وي چې په دغه تقریبا 25 لیسنه مکمل راځي چې په دغه 25 لیسنو کې موږ تاسو 3 شیان زده کولی شو چې ریډینګ دی یعنی انګلیسي ویل، ځکه چې بګنر کلاسز دی نو موږ تاسو اول د لغاتونو په اړه باندې غږیږو چې لغات موږ تاسو څنګه ویلی سو، او بیا چې دی یعنی د لغت لیکل چې رایټینګ ورته وایي چې موږ تاسو څنګه کولی سو چې یو لغت ولیکو، او بیا چې دی په دې 25 لیسنې کې به انشاءالله موږ تاسو د لغاتونو سپیلینګ زده کوو چې موږ تاسو څنګه کولی سو چې د حروف په یو ښایسته ترتیب سره ولیکو چې تر څو پورې له هغه نه یو لغت موږ تاسو جوړ کړی سو. نو تاسو کولی سئ دغه د انګلیسي د ژبې د زده کړې پروګرام زموږ سره په ټولنیزو رسنیو باندې تعقیب کړئ. راځئ ځو د موبایل د سکرین خواته چې زه تاسو وښیم چې څنګه تاسو کولی سئ زموږ یوټیوب چینل پیدا کړئ، زموږ د فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، او څنګه کولی شئ چې زموږ سره هغه پوښتنې چې تاسو لرئ، هغه مشکلات ستونزې چې تاسو لرئ څنګه زموږ سره شریکې کړئ. راځئ ځو د موبایل سکرین خواته. که چېرته غواړئ چې دغه د انګلیسي کورس پر فیسبوک پاڼه باندې وګورئ نو راباسئ دلته د سرچ ځای ته او دلته به ولیکئ هوپ انګلیش اکیډمي. کله مو چې دغه نوم ولیکل تاسو ته به نو داسې یو انټرفیس راسي. په دې کې زموږ پیج د تور لوګو چې ورباندې د هوپ چې ورباندې لیکلی دی دغه پیج دی. زموږ پر د فالو باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو پورې چې دا پیج ستاسو سره فالو سي. داخل د پیج ته به راسئ او دلته به د لایک پر ځای به د لایک پر بټن باندې به هم کلیک وکړئ. دا پیج به تاسو لایک هم کړئ. نو چې کله دلته مو لایک کړ په دې پیج کې تاسو مکمل د زیرو کلاس او انشاءالله راتلونکي درسونه تعقیبولی سئ. نو چې کله مو دا تعقیب کړل که چېرته غواړئ چې انډیوالان مو هم ورته را دعوت کړئ نو دغه 3 ډاټ چې لیکلي دي 3 ټکي پر دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا رقم انټرفیس راسي. کله چې داسې انټرفیس درته راغی نو دا دریم چې په منځ کې کوم دغه دی اپشن دی انوایټ فرینډس چې دی پر دې باندې به کلیک وکړئ. دا مطلب هغه دوستان چې تاسو غواړئ چې را دعوت کړئ دغه پیج ته دعوت ورکوئ. دومره د خیر کار خو نه کوي خو بیا هم که چېرته مو را دعوتول نو پر دا سلیکټ آل باندې به ووهئ تر څو پورې د ستاسو مکمل ملګري دلته را دعوت شي. سینډ سو هر یو ته دعوت ورغی. نو بعد له هغه نه به تاسو له دې پیج نه راووځئ چې دغه انټرفیس ته راغلی او لاندې راسي دلته به تاسو یو ګروپ هم ووینئ د انګلیسي ژبې آنلاین زده کړه. پر دغه ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او رابسئ دې ګروپ ته کولی سئ دلته خپله پوښتنه وکړئ، کولی سئ خپل پوسټ خپل نظر مو زموږ سره هم شریک کړئ، او که چېرته غواړئ چې انډیوالان مو خپل ملګري مو را دعوت کړئ نو دغه انوایټ باندې به هم تاسو کلیک وکړئ تر څو پورې هر ملګري ته ستاسو دعوت ورسي چې د انګلیسي ګروپ ته راسئ. دا مو چې وکړ نو بیا به راسئ که چېرته غواړئ چې مثلا دغه کورس پر یوټیوب باندې وګورئ نو یوټیوب ته چې کله تاسو دلته رالاست دلته به تاسو د سرچ پر ځای کې ولیکئ هماغه نوم چې ما تاسو ته ویلي وو هوپ انګلیش اکیډمي. کله مو چې دا ولیکل نو تاسو به تاسو ته داسې یو انټرفیس به راشي. تاسو چې کله داسې انټرفیس راغی نو په دې کې به لاندې راسئ د توره لوګو چې ورباندې د هوپ انګلیش اکیډمي ورباندې لیکلی دی نو پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. هوپ یې په داخل کې لیکلی دی د لوګو. نو چې کله مو دلته چینل ته راغلاست دا زموږ د یوټیوب چینل دی مکمل زیرو کلاس دلته کې اپلوډ شوی دی. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې به هم
په همدې چینل کې اپلوډ کیږي. دغه سبسکرایب چې لیکلی دی پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو پورې دا چینل ستاسو سره سبسکرایب سي. سبسکرایب دا مطلب چې هره ویډیو به د دې چینل نه تاسو ته راځي او پر دا څنګ کې چې دا زنګوله بټن دی پر دې باندې به کلیک وکړئ او د آل به ووایاست. پر د آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړ نو تاسو به هر نوټیفیکیشن د دې چینل نه تاسو ته راځي چې پر دې چینل باندې ویډیو اپلوډ شوله. نو پر دې چینل کې د منځ کې کوم چې دی پلی لیست پورته لیکلی دی دلته به راسئ. نو پر دغه پلی لیست کې چې دی موږ د 0 کلاس مکمل 10 لیسنه چې دي دا پر همدې پلی لیست کې ځای پر ځای کړي دي. نو له دې نه بعد هم کوم مثلا بګنر کلاس دی وروسته کوم کلاسونه چې راځي هغه به همداسې په ترتیب باندې په دې پلی لیست کې وي. نو دا د یوټیوب دغه یو خوبي ده چې تاسو کولی سئ هر کلاس پر خپل ځای کې تعقیب کړئ. یعنې ویډیوګانې به هر ځای کې نه وي اپلوډ شوي په یو ځای کې به وي. نو تاسو به دلته چې کله پلی لیست راسي ګوره مکملې د یو کلاس ویډیوګانې په یو ځای کې پرتې دي. نو یو خوبي دا ده د یوټیوب او بله خوبي دا ده چې پر یوټیوب کې ویډیوګانې اکثره په ښه کوالټي کې وي یعنې په ښه کیفیت کې تاسو کتلی سئ. نو ویډیو تر همدې ځای پورې وکړئ. چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او خپل نظر مو هم زموږ سره شریک کړئ. الله حافظ. ښه وخت ښه شبې.